دوستانو سلامونه او نیکې هیلې. امید ده چې په تیره ویډیو کې یا په تیر درس کې تاسو ویو زده کړی وي. نن موږ او تاسې راځو سورټ ته. سورټ څه ته ویل کیږي؟ ترتیب یا برابرولو ته ویل کیږي. په ډیسکټاپ باندې زموږ او تاسې آیکانې زیاتې موجودې وي، مختلف نومونه لري. د یو آیکن نوم فرضاً شروع شوی وي په A باندې، بل د مای په M باندې شروع شوی وي، بل تاسو یو فایل په ډیسکټاپ باندې ایښی وي، هغه په بل نوم باندې شروع شوی وي. دغه مختلفو نومونو باندې چې زموږ او ستاسې آیکانې وي، که دا موږ ترتیب کول غواړو نو موږ به د څه شي نه استفاده کوو؟ د سورټ نه به ګټه اخلو. نو راځو کله چې موږ او تاسې په ډیسکټاپ باندې ښه کلیک وکړو، دلته سورټ دی. سورټ بای تا ته کمپیوټر وایي یا ته کمپیوټر ته وایي چې زما دغه آیکانې په ډیسکټاپ باندې ترتیب کا، خو د نوم له مخې. سورټ بای نیم، د نوم له مخې نه به ستا آیکانې څنګه شي؟ ترتیب بشي. بیا که موږ ورته ووایو سورټ سایز، د سایز د نگاه څخه کوم فایلونه یا کوم آیکانې چې غټ سایز لري هغه به لومړی راشي، د کومو چې سایز کم وي هغه به وروسته راشي. که موږ تاسې ټایټل لی آوټ باندې کلیک وکړو، پراپرټیز ته راشو، د دې سایز وګورئ 4.1 MB دی، او د دې بل فایل که موږ تاسې سایز وګورو 119 KB دی. نو دغه لومړی د فایل چې راغلی دی د دې سایز طبیعي خبره ده، د لاندې فایل څخه غټ دی، او د لاندې بل فایل که موږ وګورو د دې 9.8 KB دی. د کنټرول پینل آیکن د دې سایزونه نور هم کوچني دي. نو ځکه موږ دلته لومړی دا فایل ولیده، بیا مو دا فایل ولیده، یعنی ترتیب موږ تاسې ولیدلی شو. بیا که سورټ ته موږ راځو آیټم ټایپ. آیټم ټایپ چې موږ کلیک ور باندې وکړو، تاسو ولیده لومړی موږ ته هغه بلټن آیکن یې څنګه کړلی؟ ترتیب کړلی. دا زموږ ستاسې بلټن آیکن دي. ټایپ څه ته ویل کیږي؟ ټایپ ویل کیږي قسم ته. زموږ فایلونه مختلف اقسام لري چې دا به په راتلونکي ویډیوګانو کې تاسو مشاهده کړلی شئ، یا د خپل همدې ټریننګ په فایل ټایپ په نوم باندې ویډیو وګورئ، په هغې کې به دا موجود وي. نو هر فایل یا هره ډیټا چې موږ تاسو په کمپیوټر کې وینو هغه بیل قسم دی، لکه فرضاً تصویر، ویډیو یا فولډر، دا مختلف د ډیټا اقسام دي، یا د ورډ یو فایل، د اکسل یو فایل، د پاور پوینټ یو فایل. نو دلته هم کله چې موږ تاسې سورټ بای آیټم ټایپ باندې کلیک وکړو، نو لومړی موږ تاسې ته څه شی راوستل؟ لومړی موږ تاسې ته هغه بلټن آیکن راوستلې، ځکه د دې ټایپ نسبت د نورو فایلونو ته څنګه دی؟ ترتیب دی، وبښئ بیل دی. بیا یې د اکسل فایل راوسته، بیا د پاور پوینټ او همدارنګه د ورډ فایل. موږ تاسې که بیا سورټ ته راشو، ډیټ موډیفاید باندې کلیک وکړو. موډیفای د موډیفیکیشن څخه اخیستل شوی دی، تغییر راوستل. فرضاً موږ یو فایل جوړ کړ، بیا راغلو په هغې کې موږ موډیفیکیشن کوو، تغییر پکې راولو. لکه فرضاً که موږ تاسې دا فایل یې ولې لومړی راوسته، دې ته تاسو وګورئ لاندې ډیټ موډیفاید یې لیکلی دی، 4/3/2022، او دا فایل یې ولې دویم راویستلی دی، دا تاسو وګورئ 3/28/2022، یعنې دا اوس موډیفیکیشن په دې فایل کې راغلی، نو ځکه دا اول راوسته، بیا دا ورپسې راوسته، همداسې دا نور په ترتیب باندې. یعنې کله چې موږ او تاسې دلته په سورټ کې ډیټ موډیفاید ملګرو انتخاب کو، هغه فایل موږ ته لومړی راولي په ترتیب کې، کوم چې موږ اوس خلاص کړی وي، اوس مو په هغې کې تغییر راوستی وي، هغه موږ ته لومړی راولي. دویم هغه فایل راولي چې د لومړي فایل څخه وروسته موږ هغه څنګه کړی وي؟ ایډیټ کړی وي. دریم کوم فایل راوړي؟ هغه فایل راوړي چې د دویم فایل څخه وروسته هغه موږ څنګه کړی وي؟ موډیفیکیشن مو پکې راوستی وي، تغییر مو پکې راوستی وي. نو دا زموږ ستاسې د نن ورځې درس لومړنی اپشن و چې موږ سورټ وپېژنده. راځو ریفریش اصل کې د سکرین د پکسلو یا د سکرین دغه د ریفریش کولو لپاره استعمالیږي. موږ تاسې ښه کلیک کوو ریفریش، یا F15 موږ تاسې د کیبورډ څخه وهو، د دې په واسطه باندې هم ریفریش کیږي. یوازې په سکرین باندې نه، بلکې موږ تاسې که خپل د کمپیوټر هرې ساحې ته ولاړ شو، په دې ځای کې هم موږ ریفریش کولی شو. وګوره ښه کلیک کوو ریفریش، ښه کلیک ریفریش، دا موږ تاسې ترسره کولی شو. نو دا ملګرو زموږ ستاسې د نن ورځې درس. امید دی چې تاسو د دې درس څخه ډېر څه زده کړي وي.